سلامونه، وخت مو په خیر. تر دې وروسته هیڅوک حق نه لري چې له نظامي چورلکو په شخصي ډول استفاده وکړي. د هیواد لوی درستیز ډګر جنرال ولی محمد احمدزي ویلي چې دا کار د امنیتي او دفاعي قواو د ملاتړ په هدف شوی دی. افغان ځواکونو په خوست کې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوي د دهشتګۍ زرګونه مرمۍ نیولې. د خوست والي ویلي دښمن غوښتل چې له یادو مرمیو څخه په صبریو ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال کار واخلي. کابل کې یو وارډ شهید عثمان خان کاکړ په نوم نومول کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي چې عثمان خان کاکړ همیشه په افغانستان کې د بېګناه انسانانو د وژلو پر وړاندې غږ پورته کاوه. په تیرو 2 میاشتو کې 38 پاکستاني عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټاپیان دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د دغو عسکرو ډیره برخه یې د بلوچستان ایالت په بېلابېلو برخو کې وژل شوي دي. په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کرونا 1501 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت وایي چې په یاده موده کې پر کوویډ 19 اخته کسان مړه شوي او 811 تنه نور بیرته ترې روغ شوي دي.